زه د تا د جهاد خبره وکړه چې په مونږ باندې جهاد فرض عین ده. زه د تاسې د سوال ځواب خالي در کوم. واذا قيل لهم لا تفسدوا الارض قالوا انما نحن مصلحون الله انهم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله تعالی د کفارو یهودانو ته مخکې ویلي وو چې تاسې په مځکه واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الله تعالی دوی ته ویلي وو چې تاسې په مځکه کې فساد مه کوئ، ورانکاري مه کوئ، مګر دوی ویل چې مونږه اصلاحات راوستونکي یو. الله انهم المفسدون ولكن لا يشعرون. مگر دوی خپل فساد کوي. آیات بیا وایا الله انهم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله انهم المفسدون ولكن لا يشعرون. دغه آیات ولا ګوره ما خبره خبره واوره ګوره ته ما خبره ګوره اول کله چې تاسو آیات وایي نو آیات سم وایي ګننګاریږي دا خو څه دی بیا د تیرو ګوره الله انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انهم هم المفسدون. الله نه دا ګوره الله نه دی. الا انهم الا لام مشدد ما وایي کاری صاحب خدای پولیاز مکوي آیات لسار و اسفار نه دی بيخي صحیحونه ویل دا د خیاطۍ منطق نه دا اصلي قران بیا درسیام چې نوې مزدا نشي ویلای به د قران آیات ما وایي بالکل درسیام چې ما ته غلطی فکر راوپاسه د جمعات مخکې غلط ویلو. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الله تعالی واذا قيل لهم صبر مخکې مزه واذا قيل لهم لا تفسدوا دې څه معنی؟ واذا قيل لهم دوی ته ویلي وو چې تاسې په مځکه کې فساد او ورانکاري مه کوئ. واذا قيل لهم دوی ته ویلي وو لا تفسدوا چې فساد مه کوئ. خبرې ته دې غوږ ده. واذا قيل لهم څه معنی؟ في الارض قالوا انما نحن مصلحون. په مځکه کې ګوره الحمدلله ګوره اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. واذا قيل لهم سمعنا ګوره دوی ته ویل سوي ګوره معنا وای ګوره الته نشته. نو ته دې ما خبرې ته خو پرېږده زه تا ته ټول آیات ترجمه یم که غلطه و بیا واذا قيل لهم ټول آیات مه وایه. واذا قيل لهم سمعنا کوم وخت چې دوی ته وویل سو کوم وخت چې دوی ته وویل سو صحیح ده. في الارض قالوا انما نحن مصلحون. چې تاسې فساد مه کوئ. تفسدوا في الارض صبر. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. یعنی کله چې دوی ته وویل شول چې تاسې ورانکاري مه کوئ په دنیا کې، صحیح ده، په مځکه کې، نو دوی څه شی ورته وویل چې مونږه انما نحن مصلحون، چې مونږه اصلاحات راوستونکي یو. اصلاحات سمعنا اصلاحات مصلحون انما نحن مصلحون سمعنا انما نحن مصلحون. دوی وی چې موږ جوړښت او اصلاح کوونکي یو. خبره ته دې غوږ ده. انما مصلحون چې یعنی مونږه انما نحن یعنی مونږه مصلحون اصلاحات راوستونکي یو. اصلاح راولو. اصلاحات مه وایه کنه وروره معنا څه وکړه ګډې وډې مه وایه. هیڅ مشکل اصلاحات یعنی ودره بالکل په دې باندې څه قانع شوې. الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون. مگر دوی چې شي فساد کوون. صبر وکړه صبر. الا انهم اول آیات هو الا انهم الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صحیح ده. الا انهم سمعنا الا انهم يعني خبر سي
یقینا دوی چې دي خاص دوی ورانی کوونکي دي، دوی فساد کوونکي دي، او لیکن دوی چې شي دي نه پوهیږي په دې ورانی کولو سره. صحیح ده؟ صحیح ده. کانه د دې آیات باندې ما درته ثابت کړو چې تاسې فساد کوونکي یاست. ګونده د دغه آیات شان نزول راته ووایه. ګوره بیا کومه پوښتنه لرئ بیا یې ماته ووایئ، زه درته ځواب کړم. مګر په دغه آیات مې تاسې ته ثابت کړو قاري صاحب چې په دې خاوره کې په دې مځکه کې فساد. صبر وکړه دغه آیات چې دا الا انهم هم المفسدون، بالکل دغه آیاتونه د چا په باره کې نازل شوي دي، د چا په اړه نازل شوي دي دا آیاتونه؟ د دې خلکو په باره کې نازل شوي دي لکه دا اوس تاسې جهاد نوم ورکړی ده. نه ګوره تحریف مه کوه په قرآن کې، د آیاتونه د چا په اړه نازل شوي دي. تفسیر ته هم درته نشي تفسیرولی، تفسیر حواله ووایه چې دا د چا په اړه نازل شوي دي، د شان نزول څه شی ده؟ ګوره د دې په اړه باندې زه ته اوس ګوره هره کم د ما نه ټکي په ټکي د هغه اکوړي کې مې سبق نه دی ویلی الحمدلله. اکوړي کې نه ګوره په کومه د پاپخانه کې خو به دې ویلی وي اکوړي پرېږده. د دې آیات شان نزول وایه، ته چې کله آیات وایې باید ته د آیات علم ولرې. دا خو څه د خیاطانو منطق نه ده چې د خپلې خېټې نه څه وایي، دا د قرآن آیاتونه دي. دا د منافقینو لپاره نازل شوی دی، دا د منافقینو په اړه نازل شوی دی. کوم منافقینو په اړه نازل شوی دی؟ چې منافقینو په اړه نازل شوی چې دا نن په دنیا کې وجود لري. نه بلې خواته ماته تحریف مه کوه. دا د کومو منافقینو په اړه نازل شوی دی؟ تفسیر ووایه چې دا پلاني تفسیر لیکلی دی، دا د دې منافقینو په اړه نازل شوی دی. د دې آیتونو شان نزول ووایه، د کتاب په حواله یې ووایه، د تفسیر په حواله یې ووایه. قیاسات مه کوه، عقلیات به نه جنګوي. په قرآن کې عقلي خبرې نه چلېږي. په قرآن کې تاسې خبرې کوئ د حوالې مطابق به خبرې کوئ، د قرآن کې به د خېټې نه خبرې نه کوئ. اول خو د آیات اول نه سم ونه ویلو، په څه خواریو په اللهم مو په تا آیات چیخ کړو، آیات دې سم نشو ویلی. بیا دې چې کله آیات در باندې سم کړو، بیا د آیات معنا نشو سمولی. بیا د آیات معنا د چېرته کېدای شي په ګوګل کې سمه کړې وي یا به چا فتحه در کړې وي چې آیات معنا دې سمه کړه، اوس شان نزول در نه ورک ده. روزه د الله مې سر ولاړ ده، الحمدلله قرآن مې ویلی، له ترجمې سره مې ویلی، د خدای او د رسول لاره راته معلومه ده، د اسلام پنځه شپږ کلمې راته معلومې دي. ګوره محترمه، تاسو ته چې د قرآن آیات د په ترجمه سره ویلی وي، اوس د دغه آیات شان نزول ماته ووایه. دغه آیات شان نزول دغه آیات ماته تفسیر شو، دا سوره البقره کې ده، لسم تر یولسمه، ولسم نه تر دولسمه. د دغه ترجمه مې درته تېره کړه، پوه شوې که نه؟ نو په دغه ترجمې باندې تاسې ثابت شوي وي او تاسې ته ګوره دا ټول خلک اوري د دغو آیاتو. ګوره زه تا ته دا لیکلي مخکې قیاسات مه کوه، عقلي خبرې مه کوه، د آیات شان نزول ته یو عجیبه خبره کوې، ته داسې یو عجیبه خبره کوې کاري صاحب چې ته زه تا ته ولاړ سمه ما څه درته وویل، یو آیات ته چې ما درته تیر کړ، یو مې د هغه ترجمه درته تېره کړه، نور ته څه یایې زه تا ته څه شی پکې وکړم؟ که په دې کې ته دروغ ګڼې ما ته ووایه. ملا ګوګاله نن ورځ د تاسې ګوره د تاسې د جهاد ته په دې دوه آیاتو باندې د تاسې جهاد ما ثابت کړی ده. دا نن ورځ په پکتیا کې مثلا ملا ټیلیګرام خبره بلې خواته مزه د آیات نه بحث کوو. دا اوریدونکي ستا د علمي ساویه وویني چې ستا علمي ساویه څومره ده. د دې آیات شان نزول وایه، بلې خواته به منډې نه وهې، د آیات شان نزول د کتاب نه ووایه، د یوه تفسیر نه ووایه. ګوګل ته هم پسې لاړ شه، خیر ده. تاسو ګوګل ته د دې آیات تفسیر وایه، د دې آیات تفسیر نه شان نزول وایه چې دا چی په باره کې نازل شوی ده د حوالې سره. ځکه دا آیات ته په موږ تطبیقوي، نو چې کله ته آیات په موږ تطبیقوي د حوالې سره به یې تطبیقوي. یو وارې به شان نزول وایه چې دا آیات د چا په باره کې نازل شوی ده. ګوره د دې تفسیر ته چې راسو، تفسیر یې وخت نیسي، خبرې ته دې غوږ ده. د دې آیات کې هم زجر ده او هم د منافقینو دوه صفات او دوه سزاګانې دي او دا ذکر کوي د دنیا او د آخرت. خبرې ته دې غوږ ده. نو دغه
نه شان نزول د آیات وایا د آیات شان نزول وایا نو ګوره تو بس په دې یو هغه کې نه ده ګوره یهودیانو ته چې الله تعالی نه امر سوی ستاسو واز د مخور یا غوی به ویل کړه بیا به یو خوړه خبره ته دی غوږ ده ویل مخ واز د نخور مو غوړی خورو خبره ته دی غوږ ده نو قرار سکاری صاحب ما دوا آیاتونه دي دغه ترجمه سره د تفسیر کړي دي کچیر ترجمه دی وکوله ګوره ترجمه دی وکوله دا آیاتونه چې دي دا ګوره د آیاتونه چې دي د منافقینو په اړه دي ته د آیاتونو شان نزول وایي ما درته وایي چې ورته آیاتونه ته تطبیق کړل اوس د دې آیاتونو شان نزول ته تفسیر نه وایي چې د آیاتونو خو په موږ تطبیق شي کنه آیاتونه خو د خېټې نه تطبیق نه خو د قران آیاتونه دا خو څه خیاطان خیالي منطق نه ده لکه ځل دی یو لپاره دي چې کله خبره کوي خبره واوره بلې خواته منډي مو بلې خواته نه د اخرت ته بلې خواته ټوله مو آیات دی ویل د آیات شان نزول بوایي همدغه شان نزول د نور سره کوم شان نزول را باندې ایست د منافقینو په باره کې نازل شوی د دوی صفات دوی سزاګانی دي او یوې د دنیا د دنیا کوم تفسیر لیکلی دي کوم تفسیر لیکلی دي د منافقینو په باره کې نازل شوی ده دلته مختلف دي خو ما سره کوم تفسیر ده هغه به زه اوس ګوره ما ته دا کوم تفسیر ولې بدغه کې کومه غلطی سته کوم شی په کې راایستلی شي ټلګرام اورورا او غلطی شته پکې کنه غلطی دا ده چې ته د آیاتونو غلط تطبیق کوي ته چې کله د آیاتونو شان نزول وایي ته به په د آیاتونو سر خلاص شي او د اوریدونکو بم سر خلاص شي او ستاسو د غلطي ما ته وایي دا د مبارک ز په تا باندې ګوره نزول د تفسیر نه وایي بلې خاطر او بلې خاطر بحث هم نه وړي محترمه واګ نیسا ټلګرام مولا ټلګرام مولاتان از یو پښتنه کوم راګانی دي یوې د دنیا ده بلې د آخرت ته او تا ته می ترجمه تیر کړه ځکه ترجمه می درته تیر کړه دا په تاسو باندې په دې دلالت کوي تاسو فکر وکړئ نه ورځ ته د آیات په مقابل کې عقلي خبرې کوي د آیات په مقابل کې عقلي خبرې نه چلیږي زه تاسو وایم چې ته وایې دا منافقینو په اړه دي دا کوم تفسیر دا کوم تشریح چې ته کوي دی تفسیر حواله وایي دا پلاني تفسیر لیکلی دي تفسیر حواله وایي زه دې وس دغه کوم زه دغه در باندې ته خو دې ما خبرې ته بیا سوال ته مې جواب ته مې غوږ نه نیسي مګر خپل ځان ته دې غوږ ځکه نه نیسم چې ته بلې خواته ټوپ وهې د آیات شان نزول وایه بلې خواته به نه ځې هغوی دا نن ورځ چې تاسې په پکتیا کې کوم جهات ورته یایي یو دې اردو سردار پکې تاسې ملکي خلک پیدان کړي ساده پښتنه وکم د آیات مبین سے ته پرېږ د آیات شان نزول چې څو پر نه ویل د مخ ته اجازه نشته چې لاړ شي د آیات شان نزول د تفسیر نه وایي چې د هر تفسیر نه وایي د آیات شان نزول وایي ما ته په تکرار کې یو کاری خبر تفسیر کې تاسو سره خبرې کوم چې ستا علمي سویه دی ولسته معلومه شي چې د کابل ادارې د ملاتړو ملایانو علمي سویه څومره ده ګوره ما ته الحمدلله مسلمان یم مسلمان ما خدای د کفر حکم نه کړو کریم یا ولې د خپل اسلام کې شک تاسو په دغه مسلمانان د کفر ټاپی لګولې دي دا ټول دی ورته مسلمانان اسلام کې شک دا ټول کله کافر وایي دا د ما کله کافر وایي ته مسلمان خپل خاتمنډي وای دا شان نزول ولا اسمه د سترګو توري خو ته مهرباني وکړه د آیات شان نزول وایا دی و تفسیر نه وایا دا وای د آیاتونو د منافقینو په باره کې دي خو کوم تفسیر لیکلی دي مولا کې پیو آیاتونه ویل ما ته د آیاتو په بار لغنه مې درته ترجمه تکرار کړه نو خبرې نشي ویلای نه په دغه باندې مخکې دې نه پرېږدم مخکې به نه ځې تاسې د آیات شان نزول وایه تفسیر ته راسئ آیات دې ویلی ده په آیات په بحث کې وایي د آیات په مقابل کې عقلي دلایل نه چلیږي کله چې تاسې آیات ویلي د قرآن آیاتونه دي تاسې د قرآن آیاتونه نه منې تا به څوک کاني کی تر دارا ته ویا د قران آیاتونو خود شان نزول وای د الله بنده شان نزول په آیات ما په ټکی ټکی تیر ک بیا مې په ټکی ټکی درته تیر ک بیا مې د ټکی ټکی معنا درته وکړه تو وسرته شان نزول وای ما آیات ما ته نه آیات خود معنا اول خود آیات سم ویل نه شو په اللهم می آیات در باندې سم کړو بیا د آیات معنا نشو سم نه کته تا نه در باندې سم کړای
ته پکې راوېدلی اوس شان نزول د آیاتونو ووایه، د آیاتونو ته په موږ تطبیقوي، نو د آیاتونو شان نزول ووایه که نه یو تفسیر ما پرېږده که نه تی چې له ما نه شان نزول غواړي، شان نزول یې ته ووایه، آیاتونو ترجمه یې ما درته وکړه. نو خو زه چې په تا کوم آیات تطبیقوم د هغې آیات شان نزول هم ماته معلوم ده، هغې آیات معنا هم راته معلومه ده، د هغې آیاتونو د تفاسیرو حوالې هم ماته معلومې دي، خو ته خو دغه آیات په ما تطبیقوي، نو دې آیات خو باید تا ته شان نزول تفاسیرو حوالې ټول باید تا ته معلوم وي که نه؟ نو تا ته خو دا یو شی هم نه ده معلوم، بس صرف آیاتونو د معنا د چېرته ګوګل نه اوس را زده کړه که نه، اول کې د معنا هم سمه نه وه زده، معنا دې هم سمه آیات یې صحیح ونه ویلې، آیات دې سم ونه ویلې. تاسې مهرباني وکړئ شان نزول ته راشئ هله، مهرباني چې دا خلکو ته واضحه شي چې ستاسې علمي سویه څومره ده. قاري صاحب دا سړی به هم له لاسه وځي تښتي، که انټرنېټ کار پرېښود بیا به ګوګل په لاس نه ورځي، تش مولۍ به دلته موږ ته ناست دي. دا ټلګرام ده داسې ډېر ګوګلي مولایان موږ تښتولي دي، پوه وطن ګونده په امریکا کې د تاسو یو ملا و دومره پازه ده، دومره تقریبا پازه له زنې اوږده ده، دلته راغی داسې منډې مار کړلې، څپلۍ لاس کې نیولې لاړه وتښتېده. ګوره دا چې ده که نه ما ته چیټي د با خبرې نه فرق مه باسه قاري صاحب، د دغو دوه آیاتو دا آیات په ما تطبیق کړی ده، زه چې کوم آیات په تا تطبیقوم، زه چې کوم آیات په تا تطبیقوم د هغې آیات معنا، د هغې آیت الفاظ، حروف، ادا او د هغې آیت د تفاسیرو حوالې به ټولې د ټولو اورېدونکو وړاندې تا ته راوړم. دغه آیت دا ویلی دی چې د آیت شان نزول د تفاسیرو حوالې راوړه چې د آیت د چا په باره کې نازل شوی ده، په ما یې تطبیقوي نو ته باید شان نزول ووایې، د تفسیر نه حواله ووایې، شان نزول نه معلوم نو ته څنګه په ما تطبیقوي؟ ګوره وطن ګوند که یوه خبره درته وکړي چې یاره زه امپاړ یم ته کښین یم بیا یې ماپ کې بد مې کړي وای بیا ګوره ما ته غوږ کېږده قاري صاحب، قاري صاحب ته سړی تر کوره پورې زغلی، دلته چې کوم ملا عالم راسي تیب داسې کې هغه دغه خلک چې راشي دوی وایي چې ته د ما نه امتحان اخلي، امتحان ځکه درنه اخلم چې ستا علمي سویه ده ولس ته معلوموم چې ته د آیات وایې، د دې آیات په اړه ستا علم څومره ده، ته څومره د دې آیات نه خبر یې. دغې ورور نه مې غوښتنه دا ده چې د دې آیات شان نزول ووایه چې د هر تفسیر نه وایې ما راړولی ده، په هغه تفسیر کې به هم دوه درې خبرې وکوو چې هغه تفسیر ته څرنګه ویلی شي نه شي ویلی، په هغه تفسیر ستا علم څومره ده، نو ته چې کله د یوه آیات خبره کوې بیا هغه آیات به یو چا تطبیقوې باید خو تا ته معلومه وي، یو دوه تفسیرونو نوم به ترې پوښتنه وکړو، یو دوه تفسیرو نوم واخله وروره، خیر ده بیخي وایم، یو دوه تفسیرو نوم واخله. وطن ګوند اورې که څپلۍ دې راویستې تښتې. دا موضوع ډیره مهمه ده، دغه ورور که چېرته علمي بحث کولی شي د کتاب د حوالو نه نو راد شي، اول به د تفسیر نوم واخلي، په تفسیر کې بیا خو فساد تعریف شوی د فساد او مصلحون دا ټول تعریف شوي دي، دغه فساد به هم تعریف کو، هلته به تفسیر ته لاړ شو سره دغه ټول ولس به وویني چې د ده علمي ساویه څومره ده، دی په تفسیر څومره پوهېږي، دی په قرآن څومره پوهېږي، دا ټول به دا خلک وویني. نو دنه مې غوښتنه دا ده چې پکتیکا ته منډې مه وهه، د تفسیر د آیات شان نزول ته راشه، بس مستقیما یو تفسیر راواخله چې هر یو تفسیر ستا مخ ته غوړېدلی وي د ګوګل نه یې راواخله، زه خیر ده. قاري صاحب ما ته خو ښکاري د کرمچو بندونه کرمچ یې ټایټ کړلې، نور لاړه سړی ځي ګوره. نه نه ځي انشاءالله نه ځي یاره که لاړه نه دغه د کرمچو بند دا بحث مه چور کوه، بلې خوا ته منډې مه وهه، تا آیات ویلی ده، د آیات شان نزول، د آیات تفسیر دا زما حق ده چې تا نه یې وغواړم، که زه یو آیات په تا اوس تطبیقوم، ستا په اړه یو آیات وایم، دا ستا په ما حق جوړېږي چې هغه آیات صحیح ووایم، د هغې آیات معنا صحیح وکوم، د هغې آیات تفاسیرو حوالې ووایم، د هغې آیات شان نزول ووایم. تا آیات ویله ده په ما یې تطبیقوې، د دې آیات شان نزول د تفاسیرو حوالې به راوړې چې دا ټول لیدونکي اورېدونکي وویني، ستا علمي سویه به معلومه شي، موږ به تسلیم شو، لاسونه به پورته کړو، سلوټ به ووهو چې ولا یو ملا راغلی او بس موږ یې تسلیم کړو، موږ د ده خبره ومنله. قاري صاحب دا ملا به قطع کړم، یو بل ډېر غټ مفسر راغلی ده، ما قطع کوه، ما ته دوه خبرو ته غوږ ونیسه، زه خالي دوه خبرې کم بیا مې قطع که، دغسې مې مه قطع کوئ. زه بلې خوا ته که ځې
دی بیا دې قطع کوي ما خو ته خو ما نه پرېږدې نو بلې خواته نه پرېږدې نو ته خالي ماته شان نزول شان نزول د آیات ووایه د تفسیر حواله ووایه ما تا باندې دوه آیاتونه دي الله تعالی د قرآني آیاتونه دي د سوره بقره 10 تر 12 آیاتونه وګوره هغه چا باندې دلالت کوي ته ما دوه خبرې ته پرېږده زه نور ځم دا په هغه چا باندې دلالت کوي چې په منځکه کې فساد کوي دا خبره ته کوي چې دا هغه چا دلالت کوي دا چې لیکلي دي چا ویلي دي دا د الله تعالی په قرآن کې د آیاتونه راغلي دي څوک دي نو د مسلمانانو ته خو نه دی ویلو خاندغو په منافقینو ته ویلي دي دا ته زیات کوم تفسیر کوي دا خو د آیات نه فهم کی آیات خدا معنا ده چې وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض کله چې دوی ته وویل شي چې په ځمکه کې فساد مه کوئ قالوا دوی انما نحن مصلحون موږ اصلاح کوونکي یو موږ اصلاح کوونکي اصلاح راولو ته اوس حواله ووایه د تفسیر دا کوم تفسیر لیکلی دی شان نزول د آیاتونو څه ده بلې خواته مزه محترمه که بلې خواته بحث وړي بیا لطفا دلته د نورو ملګرو وخت مه ضایع کوه که په همدې موضوع تمرکز کولی شي زه بحث ته در سره تیار یم ما درته وویله چې تفسیر یې همدغه ده چې دا د منافقینو دپاره د دغو دوه ګناوې دي دوه یې دا قاري صاحب سړی بیخیاره وطنه ګونده زه دې په شرمولم زه لرې کوي ځواب اوس ما ورغی خپله وتښتېده هغه لاس دقیقې مخکې لا د کرمچې بندونه تړلي الله انهم المفسدون اول خدا آیات دې ځای کې غلط ویلو الله انهم المفسدون ټولو لیدونکو اوریدونکو ولیدو دلته موږ تاسو سره علما را سره دي حفاظ قرا خلق را سره دي د آیات غوښتنه د اوریدونکو دا غوښتنه کوي چې د آیات تخپل لک تشریح کا دغه آیات چې دی ورور اویلو قرآن کې الله تعالی فرمایي دا د سورة بقره 10 او 11 او 12 آیاتونه دي قرآن کې الله تعالی فرمایي واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض کله چې د منافقینو ته اویل شي چې تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ زما غږ لرئ مبین صاحب زما غږ لرئ ښه صفا ده قاري صاحب غږ دی مهرباني الله تعالی فرمایي چې کله دوی ته وویل شي چې تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ قالو دوی وایي انما نحن یقینا موږ چې یو موږ مصلحان یو اصلاح کوونکي یو الله تعالی فرمایي الا خبردار انهم دغه منافقان هم دوی المفسدون دوی مفسدان دي فساد کوونکي دي ولکن لا یشعرون په دوی کې شعور نشته د دغه آیت په باره کې تفسیر قرطبي لیکلی دی نزلت هذه الآیه فی ذکر المنافقین دغه آیت په ذکر د منافقینو کې ده دا آیت د منافقینو په باره کې نازل شوی ده ځکه دا منافقین چې و دوی به په ځمکه کې فساد کولو دوی به څنګه فساد کولو دوی به د مسلمانانو کروندو ته اور اچولو دوی به د مسلمانانو څاروي چې د باندې ولیدل هغه به یې ویشتله هغه به یې وژله هغې به یې خپې پرې کولې د هغو به یې سرونه پرې کول نور ډول ډول مسلمانانو ته نور قسمه مسلمانانو جاسوسي کوله کفارو ته رومیانو ته یا د مکې مشرکینو ته یا نورو کفارو ته د مسلمانانو جاسوسي کوله کله به چې مسلمانان غزا ته ووتل دوی به د مسلمانانو حال د کفارو سره شریکولو دغه خلک وو قرآن کې الله تعالی دوی ته فرمایي چې دوی ته چې کله وویل شي چې تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ په ځمکه کې فساد مه کوئ دوی وایي چې موږ اصلاح کوو په خوله دوی وایي چې موږ اصلاح کوو لکه نن دغه منافقین چې وایي عملی منافقین الله تعالی فرمایي چې دوی مفسدان دي دا خلک مفسدان دي نو دلته د فساد فی الارض نه هغه څه مراد دي چې هغه د مسلمانانو د مالونو تخریب ده لکه نن چې د CIA ملیشې زی یو کلی ته زی په کلی کې دکان نه پرېږدي حیوان نه پرېږدي انسان نه پرېږدي بسته مارکیټونه یې د منځه یوړل بسته مارکیټونه یې ړنګ کړل دا په هیواد کې په ټولو ولایتونو کې کله چې دوی په یو کور چاپه وهي هغه کور کې مالونه هم وژني هغه کور کې ماشومان هم وژني هغه کور کې مال هم تخریبوي هر څه د منځه وړي دغه صفت د مدینې منورې د منافقینو هم و چې دوی به د مسلمانانو مالونه تخریبول د مسلمانانو مالونو ته به په پټه زیان رسولو دغه آیتونه د مدینې منورې د منافقینو په باره کې نازل شوي دي دغه آیتونه چې د کوم ډول تطبیق کړل د موږ د ده سره لانجه دا وه چې ته د آیتونه تطبیقوې
نو ته باید د حواله ووایې، د تفسیر حواله ووایې چې کوم تفسیر لیکلی دی. دا دغه خلکو نه د موږ هر وخت غوښتنه دا وي چې کله تاسې د یوه آیت نه بحث کوئ نو محترمینو د آیت معنا هم کوئ، د آیت الفاظ هم صحیح وایئ، د آیت تفسیر هم کوئ، شان نزول هم سره د حوالې وایئ. کله چې تاسې دغه شیان نه وزده یا د یوه حدیث مع الفاظ سم نشئ ویلی یا د قرآن د یوه آیت معنا اقلا نشئ کولی، یو حواله نشئ ویلی، نو لطفا بیا عقلي دلایل وایئ خو قرآن ته مه راځئ، د قرآن آیت مه وایئ، ځکه قرآن چې دا د الله کتاب ده، په دې باندې کې دروغ نه ویل کېږي، د دې الفاظ باید صحیح وویل شي، د دې معنا باید صحیح وشي، د دې تعبیر او تفسیر باید صحیح وشي. داسې مه کوئ چې تاسې د قرآن د آیتونو تعبیر او تفسیر غلط کوئ. الله تعالی فرمایي چې قرآن کې الله تعالی فرمایي د دوی په باره کې واذا قیل لهم ای لهؤلاء، تفسیر الجلالین وګورئ، واذا قیل لهم ای لهؤلاء المنافقین لا تفسدوا فی الارض، تاسې فساد مه کوئ فی الارض. جلالین څه وایي؟ بالکفر والتعویق عن الايمان. ملګرو لایف شیر کوي. بالکفر والتعویق عن الايمان، په کفر سره او د خلکو په منع کولو سره د ایمان نه. فساد فی الارض نه څه مراد دی؟ فساد فی الارض نه دا ستا د سیاسي ملیشې چې څه کوي دغه مراد دی، چې خلک کفر ته رابولي، خلک د ایمان نه منع کوي، جماعتونه بمباروي، مدرسې بمباروي، د اسلام د مقدساتو د اسلام د شعائرو توهین کوي، د نیویارک او د واشنگټن امنیت ساتي په ډېر افتخار، په ډېر افتخار وایي چې موږ د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرخه کې یو. دغه مراد دی. قالوا انما نحن مصلحون، تفسیر جلالین یی وليس ما نحن فيه بفساد، موږ دوی یی چې هغه فساد نه ده. قال الله تعالى ردا عليهم، الله تعالی دی رد وجنی الا تنبیه ده للتنبیه انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. ما تاسو ته تفسیر کچې ته دغه ورور داسې تفسیر موږ ته کړی وای د حوالې سره، موږ تاسو به قانع شوي وای، موږ تاسو به د ملت به ټول قانع شوی وای، دا ټول اوریدونکي به قانع شوي وای. تا ول آیت نشي ویلی، بیا د آیت معنا نشي کولی، بیا د آیت تفسیر نشي کولی، بیا د آیت شان نزول نشي ویلی، بیا د تفسیر حواله نشي ویلی، نو تا ته در پیښه څه ده چې ته آیات وایي، تا ته در پیښه څه ده چې ته حدیث وایي. دا خو څه د جماعت مخ ته د سپینګیرو بنډار نه ده چې مازدیګر لمانځه نه وروسته ورته کښېنې بس بنډار کوه چې څه دې وویل، یا د خیاطانو منطق خو نه ده، دا خو قرآن ده وروره، دا خو د الله کتاب ده، دا خو تحریف نه مني.